नबी अलैहिस्सलाम फरमाई कले چې انسان خوراک کوي خوراک په دې ټولو کې بهترین خوراک هغه دی چې انسان په خپل لاس ګټلی وي هغه خوري، په خپل لاس ته مزدوري کړي دا هغه خوري. نبی अलैहिस्सलाम فرمائی په ټولو خوراکونو کې بهتر خوراک هم دغه دی. د بخاری شریف حدیث مبارک ته نبی अलैहिस्सलाम فرمائی وی داود अलैहिस्सलाम به هم د خپل لاس مزدوري خوړله، خپل لاس روزي به خوړله داود अलैहिस्सलाम. نو داود अलैहिस्सलाम عادت مبارک دا د خو بادشاہ وکنه دی به ګرځېده په خپل علاقه کې تپوس پې کو، خپل شکل صورت په بدل کو، د ملنګ او د فقیرې یو عام سړي په جامه کې به بار ته ووتو او ځای په ځای به پوښتنه کوله د خپل رعایا نه، یاره داود څنګه سړی دی؟ خو داود څنګه سړی دی؟ یاره زه و بادشاهي یم خو چې زما د دې ماتحتو زما د دې قوم زما متعلق څه خیالات دي؟ تپوس به یې کوي داود څنګه سړی دی؟ نن زمانه کې دیم بادشاه د خپلو عوامو نه تپوس وکړي کنه خلکو به په ګټو ویشته یي دی د خپل نوموالي زه څنګه سړی یم هغه به چې خدای دې تباه او برباد کا تی نشي کولی بادشاه د نن زمانې د خپلو عوامو نه تپوس. ولې عوام ټول خپی نو نو داود अलैहिस्सलाम به ګرځېده تپوس پې کو وی داود څنګه سړی دی؟ خو نو یو ځل الله تبارک وتعالی فرشته په انساني شکل کې راولېږل او دله مخې له ورغله. نو ده ترې نه تپوس وکړو وی داود څنګه سړی دی؟ داود अलैहिस्सलाम ته هغې فرشتې وویل اوس فرشته خو په انساني شکل کې و ده خو نه پېژندله که نه، هغې ورته وویل وی داود ډېر ښه سړی دی خو یو کمی دی پکې، یو کمی پکې شته دی. داود अलैहिस्सलाम ویرید ها زما په رعایه کې زما په ماتحتو خلکو کې زه چې په چا بادشاهي کوم هغه و چې په داود کې یو کمی دی خو په ما کې شته دی که نه؟ وی څه کمی دی را پکې؟ وی په داود هغه نه پېژنده چې داود دا دی، وی په داود کې یو کمی دا دی अलैहिस्सलाम چې هغه د بیت المال نه ډوډۍ خوري. ښه سړی دی داودو، برابر سړی دی، ډېر متقي دی، ډېر پرهیزګاره دی، خو د سرکاري خزانه چې کوم د بیت المال دی د هغې نه خپله خرچه کوي نو هغې نه ځان خپله بچي ساتي نو. او داود अलैहिस्सलाम په جړا شو، راغې د الله په دربار کې ودرېدو په جړا شو وی الله ما له داسې څه بندوبست وکړه الله چې زه په خپلو لاسو باندې مزدوري کوم الله هغه خورم خو چې د خزانې پیسې نه خورم نو د خزانې پیسو باندې خپله خرچه نه چلوم الله ما له څه بندوبست وکړه. دام بادشاهانو ښه د نن زمانې بادشاه خو یاره به د دې خزانې نه څومره مال وباسم، څومره به تې وباسم، څومره به تې ځان ته خوندي کوم. داود अलैहिस्सलाम وی الله ما له دومره څه بندوبست وکړه چې زه هغه کوم او خپله خرچه پې د کور چلوم. الله تبارک وتعالی ورته وحی وکړه وی داوده ستا دپاره ما اوسپنه مې ستا دپاره څه کړله؟ نرمه کړله. داود अलैहिस्सलाम ته د زغرو جوړولو هنر زده و. نو داود अलैहिस्सलाम به اوسپنه راواغسته خو چې د داود अलैहिस्सलाम لاس له به راله داسې به لکه عام تار چې وي، تار چې سړی څنګه ګیي راګیي که نه داسې د داود अलैहिस्सलाम په لاس کې به اوسپنه داسې پسته شوله او هغه به ترې بیا زغرې رغولې، زغرې داسې یو کمیس غونتی په جنګونو کې استعمالیږي د اوسپنې جوړي چې په 400 اشرفو باندې به یې خرڅول، 400 اشرفو باندې به یې خرڅول. نو داود अलैहिस्सलाम او په ورځ کې به یو زغره داود अलैहिस्सलाम جوړوله. نو د ورځې به یو زغره خرڅېدله 100 روپۍ به یې ګټلي، 400 اشرفۍ ګورې د سرو زرو پیسو ته ویلی کېږي. نو 400 دیناره دا به یې ګټل د ورځې، نو ټول به یې کور ته وړل؟ نه، 2000 دیناره به یې په خپل قوم کې چې کوم خلک غریبانانو په خپل رعایه کې چې کوم غریبانانو هغوی ته به خیراتي ورکولې، 2000 به یې ځان له کور ته وړلې. نو نبی अलैहिस्सलाम فرمایي وی بهترین روزي هغه ده چې سړی په خپلو لاسو باندې وګټي او د هغې نه څه کوي؟ خرچه کوي، د هغې نه خرچه کوي. او یو روایت کې راځي نبی अलैहिस्सलाम فرمایي وی دا سړی ډېر زیات غوره دی او بهتره دی چې پړی راواخلي، پړی خو پېژنئ که نه، رسه راواخلي او دې لاړ شي په غر کې ځنګل کې لرګي وکړي او ځان له یو ګېډۍ تیار کړي او راشي هغه خرڅ کړي. ګېډۍ څه کړي؟ خرڅ کړي، په خپله ملا باندې د لرګو یو ګېډۍ راوړي او هغه خرڅ کړي. نبی अलैहिस्सलाम وفرمایل وی د دې فضیلې سره د خپل مخ د ملامتیا نه بچ کړي، ځکه چې مزدوري نه کوي خو ملامته به یې که نه، په دنیا کې به هم ملامته او په آخرت کې به هم صحیح
ملامتای. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا ډیر زیات غوړه دی چې د لرګو ګېډې خرڅي خپل مخ د ملامتیا نه بچ کی په دنیا او په آخرت دواړو کې. دا د غسل ډیر بهتر دی چې خلکو ته لاس نیسي چې مال سکا مال سراکا مال سراکا د سوق ولا ور کې سوق ولا ور هغه سوق ولا ورم کې یو دوه درې خبرې وسره وکي. مونږ چې خیرات عمر کوو چې ورکو مړه واره سړیاس یو خو تاسو تنګول لا غستی دي یو دوه درې خبرې پسې وکړو یا ورته وای واره مړه غټ کټ سړی مزدوري نه کوي نه لکه بیا خو له مور کوا ځکه چې هغه پیسې دې لاړې هسې په سیند دې لا وکړي پیسې دې ورکړه خبره دې پسې وکړه ګورې ثواب میلاونه شو ښه د هغې نه چې خامخا خبره کوي بیا ورکړه مه کوه مه کوه او چې ورکړه دې وکړه نه بیا پسې خبرې مه کوه ځکه هم پیسې لاړې هم ثواب ونه شو ثواب ونه شو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا غوره ده د دې نه چې ته د خلکو نه سوال کوي هغه له درکوي او یا یې درنه څه کوي منع کوي. د هغې نه بهتره دا ده چې د لرګو یو ګېډې راوړه او دا څه کا خرڅ غرض دا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې حدیث مبارک چې په خپلو لاسو باندې څه کوه مزدوري کوه چې مزدورۍ له ځې نو څه ټایم به ځي زمونږ خلک دا خبره ډېره زیاته کوي پیسې ډېرې لاس له راځي خو برکت پکې نشته دی نو یا دا خبره کو یا دا کو ښه دوکان مې دی ښه هر څه نه ډک دی خو ګاهک نه راځي نو یا کاروبار نه چلیږي او یا چلیږي پیسې ډېرې خو برکت پکې نشته دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دا یو صحابي دی صخر ابن وداعه الغامدی رضی الله تعالی دا یو تاجرو دی فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل اللهم بارک لامتی فی بکورها الله زما د امت تپاره پسار کې برکت واچي الله زما د امت تپاره په سحر وخت کې څه واچي برکت واچي. او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل عادت مبارک هم داو چې چرته به یو لښکر لګو د جهاد تپاره نو سحر وختي به لګو. دا صخر ابن وداعه رضی الله تعالی عنہ فرمایي کنه وی چې کله ما دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک واوریدو چې اللهم بارک لامتی فی بکورها الله زما د امت لپاره برکت په سحر وختي کې واچي وی ما چې کار شروع کړی دی نو د سحر وختي نه مې سټارټ اغست چې کله مې کار به شروع کو سحر وختي مې به شروع کو نو هغه راوي وی وکسر ماله تدی صخر ابن وداعه رضی الله تعالی مال ډیر زیات شوی ډیر مالدار شوی. نو که یو سړی وایي زما په مال کې برکت نشته دی نو دی په 10 بجې باندې دکان ته ځي بیا کې برکت د کوم طرفه راشي دی د خپل کار سټارټ د 11 بجو نه اخلي کې برکت بیا نه کار چې شروع کوي سحر وختي شروع کوه سحر وختي. د دې وجې نه بعضو روایتو کې راغلي دي چې د سحر مانځه نه وروسته اوده کېدل جایز نه دي اگر چې روایت په اعتبار سره سند په اعتبار سره لږ کمزوري دي خو بعضو روایتو کې دا راغلي دي چې د سحر مانځه نه والا تر نور خاطه پورې په دې ټایم کې مه اوده کېږه. ولې مه اوده کېږه ځکه دغه ټایم چې دی د رزق د نازلېدو دی دغه ټایم چې دی په رزق کې د برکت اچولو دی. یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی فاطمه رضی الله تعالی عنها اوده وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاسوله د سهار مانځه نه وروسته اوده شوې وه که نه پایسوله وي فاطمه بچیه په دې ټایم کې مه اوده کېږه پاسه چې الله تبارک وتعالی دې په رزق کې برکت واچوي نو سهار پسې اوده کېږه ما خپل کار ته ځه اگر چې یو ګاهک په دغې ټایم کې نه وي خو الله به ستا په دې کاروبار کې تعالی څه اچوي برکت په درله اچوي. ځکه د نبی علیہ السلام دعا ده او زمونږ په یقین دی چې نبی علیہ السلام فرمایلي اللهم بارک لامتی فی بکورها الله زما د امت لپاره په سحر وختي کې برکت واچوي. نو چې ته اودی نو بیا په اودو باندې برکتونه نه راځي چې ته څه محنت کوې نو برکت به راځي. نو هر کار چې شروع کوې بټه کم ټایم کې شروع کوه سحر وختي شروع کوه سحر وختي. نو غرض مې دا و چې شریعت ګورې د دې خبرې حکم کوي چې روزي په خپل لاس باندې ګټه. هغه شانتې یو ځل صحابه کرام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ناست نو یو سړی تیر شو داسې مخې ته تیر شو نو هغه الله تبارک وتعالی ډېر ښه صحت ورکړی بدن نه ښه جوک جوړ و چست و په روانه کې هم ډېر تیز تو صحابه ورته داسې کتل که نه نو بیا هغې صحابه وویل یا رسول الله لو کان هذا فی سبیل الله ارمان چې دی د الله په لاره کې جهاد کولی څومره به ښه وه
سړی چاک چوبند وکنه نو صحابه ورته داسې کتل نبي علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره چې دی په جهاد کې څومره بخوه معنی دا چې جهاد به یې ښه کوو که نه ښکلی صحت ته ښه جهاد به یې کوو وی ارمان چې دی په جهاد کې ویم نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته څه وفرمایل فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ان کان خرج یسعى على ولده صغارا فهو فی سبیل الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی کو دې چرته روان وی کنه او خپل ماشومان بچو له مزدوری کوي په دې نیت راوته نه دی د الله فلاره کې د جهاد کوي جهاد تاسو خدا خبر وکړه الله ولا خصيحت ورکړه چې د جهاد کولې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کو دې د وړو بچو د مزدوری د پار روان نه دی وسم پس کې دی د الله فلاره کې د جهاد کوي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل و ان کان یسعى على ابوین شیخین کبیرین فهو فی سبیل الله کو دې چرته د کور په دې نیت راوته وي چې زما بوډا مور او پلار دی چې لاړ شم مزدوری وکم چې هغې له پې کپړې والم هغې له پې روزي وګټم د هغې خدمت وکم بیا هم دی د الله په لاره کې دی دی بیا هم د الله په لاره کې دی او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل و ان کان خرج یسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی کو چرته دی په دې نیت راوته وی کنه چې ځان له حلال مزدوری وکم چې په عزت ژوند تیر کم اچا د پاره نه د ځان د پاره اچا د پاره نه ځان د پاره مزدوری کوما چې په عزت سره په ژوند تیر کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فهو في سبيل الله بیا د الله په لاره کې دی او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل و ان کان خرج یسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشیطان الله دې موږ د دین او ساتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کو دې د دې غرض د پاره مزدوری کوي کنه چې زه په تکبر وکما زه په لوی وکما مال را سره یو غرور بکوما تکبر بکوما فهو في سبيل الشیطان دې بیا د شیطان په لار کې روان دي نو ګوره مونږ کې دوه کمې دي څو کمې دي راوکې د حدیث مبارک نه مونږ تخپلې کمې معلومې شي کنه یو خدای چې مزدوری نه کوو څه نه کوو مزدوری نه کوو نو بس یو تیاری ته ناست دی په بار ملک به یو ګټي او دلته ورته لاس خپلې آیا شی پې کوي بس یو به راوړي او ټول به یې خوري او که ته ورته لکه مزدوري ولې نه کوې کم دی کار نو کار کم دی نو چې زکات ورکوم الله بیا به درته لس راغونډي وي زه پکې غریب نه یم زه پکې د مزدورۍ وایه میلاوېږي دیاړمار میلاوېږي کم دی مصیبت دار ولې غربت شته خو څوک مزدوري نه کوي تیاره میله هر سړی و چې ما ته تیاره میله وشي نو د حدیث مبارک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مزدوري کو د الله په لاره کې جهاد کوي جهاد نو یو خدای چې موږ مزدوري نه کوو موږ کې څو کمای دي دوه کمای دي یو خدای چې موږ مزدوري نه کوو او دویم دا دی په مزدوري ځان بدکاري هر سړی دا و چې زه یو افسر وی چرته نه افسران چې ټول شي نو ما تحت په څوک شي هر سړی و چې ما چې د غټ کاروبار وی زه یو افسر وی نه سره دا خو بیا کېږي یا به نه کېږي چې کم کولی شي دا خو کوه که نه دا خو کوه که نه نو یو مزدوري نه کوو او دویم دا دی که مزدوري کوو نو نیت خو صحیح نه وي نیت خو صحیح نه وي ځکه نیت خو څه وي تکبر غرور چې پیسې وګټم چې تکبر وکم لویي وکم ګاډی را سره وي بنګله مې یي په نسبي کې اوچت شم دی به راته پسخېږي دا خبرې ټولې که دا خبرې نه دا خبرې نو بیا نبي علیه السلام فرمایي په هو فی سبیل الشیطان مزدوری کوي خو بیا د شیطان د پاره کوي نو مزدوری کوه نیت پکې دا وکړه خپلو بچو لی ګټمه خپل مور او پلار لی ګټمه خپلو وروڼو لی ګټم د ځان د پاره ګټم چې چاته لاس ونیسم او په معاشره کې ذلیله نه شمه بس په دې نیت باندې مزدوری کوه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وي فهو فی سبیل الله دا انسان د الله په لاره کې جهاد کوي جهاد دا جهاد کوي نو حلال روزي ګټل دا عین عبادت ته ګوره یاد وساته